د تیارو مزل ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د تیارو مزل ناول درېیمې او خوندورې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول درېیمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. زه نه پوهېدم چې خپله هڅه له کوم ځایه پیل کړم او د دغه هلک سره اړیکه ونیسم. کورنۍ مو هم سور اور وه، که د لوڼو په داسې یوه حرکت خبرېدل له تور ټوپک پرته بل چلند ورسره نه کاوه. خو زړه هم عجیبه وي کله چې کومه پرېکړه وکړي بیا خطرونه او پیچومي سړي ته هوار میدان کړي. د ډېرې ویرې باغ ته مې ذهن کې ځای نه ورکاوه، خو لږ لږ ویره هم را سره وه. مشر ورور مې بوکسر و. یو ورځ مې په عادي تېروتنه سخت وهل ترې خوړلي وو. د کورني نظام درنښت په کتو مې د حیا لاره غوره کړه. مال له چل ول کار واخله، هسې نه چې هغه وهل دې بیا د هډونو یادګار تازه کړي. سهار مې له کوچني وروره په ډېر چل او زړه نازړه توب سره د هغه د نوم پوښتنه وکړه. ورته مې ویل هغه پرون تا ښه ونه کړل چې میلمه دې راسن حجرې ته راووست. لومړی به دې حجره کتلې وه، بیا به دې میلمه رانه باسلی وو. ورته مې ویل آینده کې بیا داسې مه کوه، که مشر ورور دې در باندې خبر شي پوستکی به دې وباسي. په زړه کې خو مې ویل چې داسې ښه کار دې په ژوند هم نه دی کړی لکه دغه دې چې ترسره کړ. له یو پاچا سړي سره دې اشنا کړم. راته ویې ویل نوین الحق ښایې؟ ما ورته ویل هو هغه یادوم. ښه شوه چې زما له پوښتنې پرته یې نوم راته ووایه. په زړه کې د ښکته شوي انځور سره مې د هغه نوم هم په زړه ولیکه او په دې لټه کې شوم چې شماره یې پیدا کړم. یو ورځ مې د خپل مشر ورور ټلیفون په دې پلمه راواخیست چې د یوې واده شوې خور سره مې خبرې کوم. زه کریډیټ نه لرم. هغه ټلیفون راکړ، د خور سره مې لنډې خبرې وکړې. دستي ټلیفون کې د ملګرو لیست ته ورغلم. نوین الحق مې سرچ کړ، 2 نوین الحق پکې راغلل. حیرانه او دوه زړې شوم چې اوس په دې کې به کوم یو زما کس وي. هغه چې زړه یې راته نارامه کړی دی د یوه نوم سره تلاش تخلص لیکلی وو، د دوهم سره د مبارز تخلص وو. هدف پاتې شو او ټلیفون مې بیرته ورور ته ورکړ. له هغه خو مې د پوښتنې جرأت نه درلود ځکه زموږ کورنۍ ډېره سختګیره وه. کوچنی ورور مې مکتب کې و، هغه ته په انتظار مې دروازې ته سترګې ستړې شوې چې کله به راځي او زه به د خپل نوین الحق معلومات ترې کوم. بالاخره 12 بجې مې کوچنی ورور چې دلته یې له نوم څخه ډډه کوم کور ته راورسېده. 12 بجې نه وې، سم د روژه ماتي ماښام و چې نه راته. کله کله به په سوچ کې شوم، ځان سره به مې وویل دا څه روان دي؟ لیمې لږ سوچ وکړه، سړی دومره زر نه میینېږي. ته لیونی شوې؟ لا دې هغه مطالعه کړی نه دی، د هغه خواص دې نه دي پیژندلي، د هغه شخصیت دې نه دی معلوم کړی او د مینتوب هوا دې په مغزو کې انګازې کوي. لږ فکر وکړه، زغم ولره. هغه کس شاید ستا لیاقت ونه لري، شاید ته یې خوښه نشي، نو مخکې له مخکې دومره نارمتیا د څه لپاره؟ لا خو خبره پیل شوې نه ده او تا ځان د لیونتوب تر بریده رسولی دی. بیا مې ځان ته په دې خبره ډاډ ورکړ چې هغه متل یې کړی زړه په زړه آینه وي. که هغه زما خوښ شوی دی نو زه به هم حتما خوښه شوی یم. که زما زړه د هغه لپاره اوس په ګوګل کې ناراحته شوی دی خو زما ځواني هم اوبو نه ده راوړې. په لارو کوڅو کې د صفت انګازې خپرې دي، حتما به هغه هم زما په اړه فکر کړی وي. په دغه خبره مې ځان ته ډاډ ورکړ او د خپل لیونتوب لوری راته بریمن وبرېښېده. بالاخره انتظار مې ختم شو. کوچنی ورور مې له مکتبه راغی، هغه ته مې ډوډۍ تیاره کړه، خوا ته یې ورغلم. دسترخوان مې ورته وغوړوله، پخوا مې ورته دسترخوان ښه رنګین کړ. هغه خېټور دسترخوان ته په لترۍ ووهلې، په کټ کټ یې وخندل. راته ویې ویل نن دې په کومه خوشحالۍ کې داسې غوښین دسترخوان جوړ کړی دی؟ وویرېدم، ما لکه چې راباندې شکي شوی دی، خو ځان مې قوي کړ، باک مې پرې را نه ووړ. خبره مې بدله کړه. ورته مې ویل ډېرې خبرې مه کوه، ته نن ولې له مکتبه ناوخته راغلې؟ ځواب یې راکړ زه خو ناوخته نه یم راغلی، پوره 12 بجې راورسېدم. وروسته په خود شوم، ځان سره مې وویل هغه خو رښتیا پر خپل وخت راغلی دی، زما اوږد انتظار له امله راته ناوخته ښکاره شوه. زړه نازړه مې ترې وپوښتل هغه د میلمه تخلص څه شی و؟ ورور مې راته وویل د کوم میلمه؟ ما ورته وویل هغه چې تا حجرې ته پرته د حجرې له کتلو راوستی و. ورور مې راته وویل نوین یادوې؟ ما ورته وویل هو. ورور مې راته وویل ولې د هغه په اړه دومره پوښتنې کوې؟
ما له غومبوري کش کړ ورته مې ویل شکمبو هسې زما یوه همسمپۍ نجنۍ ده د هغه د ورور نوم هم نوین الحق دی مالدا د هغې ورور نه وي ورور مې راته وویل نو د هغې همسمپۍ څخه یې پوښتنه وکړه که نه ورته مې ویل چې هغه که ته به ستړی شي چې راته ووایې په ډېرې سختۍ یې راته وویل مبارز تخلص کوي ایله مې زړه ولګېده ځان ته مخاطبه شوم لیمې ګولې خپل هدف ته پرته له کومې ستونزې ورسېدې اوس به له نوین سره اړیکه ونیسې خپله د زړه خبره به ورته وکړې هغه به یې قبوله کړي او خوښ ژوند به ولرو زه په دې خیال پلونو کې وم چې شمارې ته مې پام شو ځان سره مې وویل لیمې خیال پلونه پرېږده لومړی شمېره په لاس راوړه بیا خیال پلونه وهه د دې هدف لپاره بیا هم د مشر ورور ټلیفون ته اړتیا وه چې ترې واخلم او شمېره ترې ولیکم هغه ته مې دوهم ځل هم پلمه وکړه چې کور کې سودا نشته له منځوي ورور یې راغواړم سودا وا خو بس بله پلمه نه وه د مینتوب احساس هم جالب وي سړي باندې څه کانې کوي مشر ورور مې ټلیفون راکړ او یوې ګوښې ته مې منځوي ورور ته ټلیفون وکړ یو عادي څه مې ترې راوغوښتل وروسته د مبارز شمېرې په لټه کې شوم زر مې د مبارز شمېره راواخیسته پر خپل ټلیفون کې مې د خپلې ملګرې په نوم ثبت کړه کله مې چې ښه فرصت وموند زنګ مې ورته وکړ یو څه وارخطا وم خو هغه د چا خبره پیریانو مینانو ته غزنی څه شی وي ټلیفون مې غوږ ته نیولی و ټالۍ ورغله خو زړه مې بیا هم دربېدو ځکه د لومړي ځل لپاره د یو بېګانه نارینه سره مې خبرې کولې خوږ غږ راغی ویې ویل سلام علیکم ما ورته ویل وعلیکم سلام هغه چې د جنۍ غږ واورېده نو ورخطا شو په بنده بنده ژبه یې وویل تاسې څوک د هغه په ورخطایي خوښه شوم فکر مې وکړ لیمې یوازې ته ورخطا نه یې د مقابل جانب هم همدغه حال دی د هغه ورخطایي یوه بله خوښي هم راکړه هغه دا چې پوه شوم نوین هم پاک زړی دی د جینکو سره عادت نه دی بل یې ما ته هم همت راکړ په خبرو کې زړوره شوم ورته مې ویل ځان درښایم خو شرط به دا وي چې زما هویت به پټ ساتي موږ د یوې درنې کورنۍ څخه یو که زما ورونه زما پر ټلیفون خبر شي نو خپله به مې جنازه کې شرکت وکړي نوین راته وویل زه امانتکاره یم انشاءالله چې امانت به دې وساتم ډاډه اوسه خو باور راته سور اور نه کړي ما ته یوه ژمنه راکړه چې کوم جنجال راته جوړ نه کړي زموږ کورنۍ هم ډېر خلک پیژني نن سبا نجونې خو ستا مخې ته د دیوال وي ځینې له فساد او دامې ښودلو پرته بل کار نه لري ما ورته ویل رښتیا وایې خو زه د هغو نجونو څخه نه یم نوین راته ویل هیله کوم که ډاډه شوي یاست نو نوم مو راته وښایئ او ځان راوپېژنئ ځکه زه د نابلدو نجونو سره خبرې نه کوم کله چې ښه ډاډه شوم نو ورته مې ویل زه لیمه نومېږم او ستا د هغه بوکسر ملګري خور یم نوین راته وویل نو زما شمېره دې له کومه کړه ما ورته ویل بس پیدا مې کړه وایي مکه په پوښتنه پیدا کیږي نوین راته ویل هو داسې خو ده ما ورته ویل هیله ده چې زما هویت پټ وساتې که نه ورونه به مې مړه کړي نوین راته ویل سمه ده ستونزه نشته خو څنګه دې ټلیفون کړی ما ورته ویل ګورئ ستاسې په ما غلط ګمان ونه کړئ که ته پوهېږې چې د یوې درنې کورنۍ څخه یم او قسم کوم د لومړي ځل لپاره د یو بېګانه نارینه سره خبرې کوم نوین راته ویل پوهېږم او ستاسې کورنۍ هم راته معلومه ده ډېر وضاحت ته اړتیا نشته یوازې غواړم پوه شم چې ستاسې ټلیفون د څه لپاره کړی دی ما ورته ویل زه هم نه پوهېږم له کومه ځایه یې درته پیل کړم شاید زما په خبرو د شک راشي چې دا څنګه هر څه دومره زر وشول او دا کله امکان لري خو زه چې څه وایم رښتیا یې وایم ځینې خلک داسې وي کلونه کلونه یو چا سره وخت تیر کړي بیا د هغوی په څهره عادتونو او کړنو مین شي او ځینې بیا د یو ځل کتو سره جادو وکړي او خلک پر ځان مین کړي زه هم د هغو خلکو له جملې یم او زر مې پښه وښویېده نه پوهېږم څه وکړم نوین راته وویل زه پوه نه شوم ستاسې مطلب څه دی ما ورته وویل له هغې ورځې چې ته مې لیدلی ژوند راباندې حرام شوی یوه شیبه مې هم له یاده نه وځې زه نه پوهېږم چې تاسې به هم ورته حس لرئ او که نه که یې نه لرئ بیا خو تباه یم هغه په کټ کټ وخندل بیا یې وویل زه څومره باور وکړم چې تاسو خو به کومه لوبه نه وي پیل کړي یا خو به مو کومه ډرامه په لاره نه وي اچولې چې ما وازمایې ما ورته ویل ولې نوین راته وویل ممکن ما ازمایې چې دا څه ډول انسان دی څومره زر دوکه کیږي او په پټو سترګو باور کوي ما ورته ویل نه نه قسم دی داسې نه ده نه کومه لوبه کوم او نه کومه ډرامه بس یوازې د زړه خبره کوم بس
هغه لږ غلی شو، بیا په خبرو راغی، وی ویل باور مې راغی څوک چې له زړه خبرې کوي نو هغه مخامخ زړه تلویږي. ستاسو خبرې نیغه زړه ته لاره کوي. خو ما ورته وویل خو څه وي، خو مه را پیدا کوه که نه زما زړه به ودرېږي. نوین راته وویل خو نه را پیدا کوم، خو که تقدیر خو را پیدا نه کړي. ما ورته ویل ولې؟ نوین راته وویل یعنې اوس ناوخته شوې ده، که پرون دې هم ویلي وای څه چاره کېده. ما ورته ویل ستاسې مطلب څه دی؟ آیا تاسې کوژده کړې ده؟ نوین راته ویل نه، کوژده مې نه ده کړې، خو نن مې مور او پلار په یوې جنۍ پسې تللي دي. هغه جنۍ د دوی ډېره خوښه ده، تل به یې په کور کې د هغوی یادونه کوله، سره د دې چې هغه ما لیدلې هم نه ده. په دې خبره مې خوله وچه شوه، غونې مې ځیږ شو، ژړا راغله، خو هڅه مې وکړه مخه یې ونیسم. هغه ته مې وویل هیله کوم د دې رشتې مخه ونیسه، زاره یو منت درته کوم. نوین راته وویل څه ډول یې مخه ونیسم؟ زه هیڅ وخت د خپل مور او پلار مخې ته نه یم درېدلی، د هغوی د کار مخه مې نه ده ډب کړې. او زموږ د کورنۍ اصول همدا دي چې د مشرانو د کړنو د ردولو حق کشران نه لري. ما ورته وویل نو بیا چاره څه ده؟ نوین راته وویل ګورئ زه به هم د زړه خبره درته وکړم، ستاسې له لیدو وروسته زه هم ناقراره شوی یم. هغه متل دی چې زړه په زړه آینه وي، زما هم ورته حال دی. زه هم دا څو ورځې کرم او ریبم چې څه وکړم، څرنګه دې پیدا کړم او کوم پلان په کار واچوم چې له خپلې کورنۍ سره دا خبره شریکه کړم تر څو ستاسې تر کوره درشي او ما ته دې وغواړي. زه په همدې سوچونو کې وم چې سهار مې کوټې ته مور راننوته، مخې ته مې ودرېده، راته ویې ویل موږ ستا لپاره یو ځای ځو، یوه ښکلې جنۍ درته غواړو، هغه زموږ د ټولې کورنۍ خوښه شوې. کرب کول د بخت ښځه ده، نه د قوارې کمایسته او نه د کمال. زما په زړه کې تاسې راتېره شوئ تر څو تاسې ورته یاده کړم، خو مور زما داسې تربیت کړی دی، دومره مینه یې راکړې ده چې هیڅ مې د دې خبرې جرأت ونه کړ. یوازې مې دومره ورته وویل څه چې ستاسو خوښه وي هغه وکړئ. د هغې په وتو کې مې سل زړونه سره یو ځای کړل چې ستاسې د کورنۍ یادونه ورته وکړم، خو بیا مې هم حرف له خولې ونه وتو. د هغه له دې خبرو سره له ډېرې وارخطایي په لاسونو او پښو مې نری لړزه خپره شوه. فکر مې وکړ اسمان او ځمکه راباندې راغلل. ورته مې ویل که هغه مېرمن وکړې زه تیاره یم چې بیا هم تا سره واده وکړم. هغه په بنده ژبه ځواب راکړ په موږ کې دوهم واده رواج نشته، بل مې له ما کشران 5 ورونه زلمي دي، هغوی هم ودونه غواړي. دا هم مناسبه نه ده چې هغوی د پاتې وي او ما ته د کورنۍ دوهم واده کوي. بل زموږ اقتصاد هم د دې وس نه لري چې داسې څه ترسره کړو. د هغه په دې خبرو ما ته د خپل ارمان د پوره کېدو هیڅ څرک معلوم نه شو. مغزه مې دومره خراب شول چې پرته له اجازې مې ټلیفون ترې قطع کړ. ځان سره په خبرو شوم، لیمې لکه چې تباه شوې. خدای مینه کړي خو د مینې په لاسته راوړلو کې پاتې راغلې. مخ ته مې غبرګې څپېړې واچولې. ومې ویل لیمې ته به له دې مینتوب سره څه وکړې؟ څنګه به دا هر څه وزغمې؟ بل خاوند خو قرآن کړي چې پر ما لاس واړوي، خو دا پاتې نور ژوند به څنګه په یوازیتوب کې تیر کړې؟ څومره به درته سخته وي. زه په همدې چورتونو کې وم چې زموږ د کور څنګ کې د مسجد امام اذان پیل کړ. خوږ غږ یې د الله اکبر نارو له لوډ سپیکر انګازې وکړې. زه د الله اکبر په معنا پوهېدم، یعنی الله لوی دی، الله لوی دی. د هر بار اورېدو سره مې له ځان سره د هغه خوږو لفظونو ترجمه کوله. ناڅاپه مې زړه ته ولوېده چې جنۍ ولې مایوسه شوې؟ الله خو لوی دی، د هغه په شتون کې ولې غمجن شو؟ که د انسانانو دروازې مې پر مخ بندې شي، د هغه رب د مرحمت دروازې خو تل زموږ پر مخ خلاصې دي. هغه لوی ذات ته باید مراجعه وکړو. هغه د ټولو ستونزو حلوونکی دی. د دنیا چارې ټولې د هغه ذات له لوري پر مخ ځي. موږ انسانان تل په دې خطاوتي یو چې خپلې ستونزې له انسانانو غواړو چې راته حل یې کړي، خو د ستونزو اصلي حلوونکی خدای دی. هغه مو له یاده وتلی دی. همدا لامل دی چې ستونزې مو نه حل کیږي. زر له ځایه پورته شوم، حمام ته لاړم او دس مې وکړ. لومړی مې خپل فرض لمونځ ادا کړ، بیا مې 2 رکعته حاجت لمونځ وکړ. خپل رب ته مې لاسونه لپه کړل، دعا مې پیل کړه او مې ویل ای پاک ربا، په دې نړۍ کې ستا بې اجازې پاڼه هم حرکت نشي کولی. ستونزې هم ته پیدا کوي، حل کوي هم ته. دلته هیڅ هم خودسري نه دي، هر څه ستا په اذن روان دي. ته پوهېږې زه مینه شوی یم او مینتوب ستا د خلقت له برخو یوه برخه ده. که داسې نه وای د یوسف او زلیخې د مینتوب کیسه دې په خپل کلام کې نه راوړله، د پیغمبرانو مینه دې له ځان سره نه پیدا کوله،
ان زړونه دې نه پیدا کول چې د مینې اصلي کورګی دی. ای ربه اوس ما خپلې مینې ته ورسوه، ما مې خپل نوین ته ورسوه. د هغه له خوا خو ناهیلې شوم، ته مې مه ناهیلې کوه. ای ربه هغه خو انسان دی کمزوری دی، څه یې اوس له لاسه نه دي پوره. ته خو رب یې پالونکی یې، د ځمکې او اسمانونو رب یې، ته هر څه کولی شي. د کن فیکون توان لري، زما شته ستونزې حل کړه. د نوین رشتې ته تللي مور پلار یې له هغه ځایه وژغوره، او که رسېدلې هم وي دا رشته مه جوړوه، ماته یې کړه، ټوټې ټوټې یې کړه. سترګې مې پرانیستلې، لپې ته مې پام شو، دواړو ورغوو کې مې ډنډ اوښکې ولاړې وې. ګریوان مې لمد و، خو زه مې په خپلې ژړا اوښکو نه وم پوهه شوې. پر مخ مې لاسونه راکش کړل، د ورغوو په ډنډ اوښکې مې رخسارونه لامده شول. له ځایه ولاړه شوم، جای نماز مې ټول کړ. ما به چې کله هم دعا کوله نو پوهېدم به چې دغه دعا مې له زړه وه او قبلیږي. په دغه دعا هم پوه شوم چې قبوله شوه، ځکه د دعا وروسته مې یو ډول عجیب احساس کاوه. زړه کې مې یو ډول سکون او ارامتیا وه او یو ځانګړی خوږلخت و. سره د دې چې پوه ومه دعا مې قبوله شوې، خو بیا هم انسان ومه، شیطان سل سوچونه راوچول. ډارولم یې چې وایي که هغه رشته نن شوې وي زه به څه کوم، زه به نوین څنګه هېروم، زه به مې له خپل پاتې ژوند سره څنګه ګزاره کوم. د شپې تیاره خواره شوه، د کور کارونه خو هسې رانه پاتې وو. ځان ته په خپله کوټه کې ناسته وم. مور مې راغله راته ویې ویل لورې ولې خاموشه یې، ولې دې د پخوا په څیر شور او زوږ نشته، نن د کور کارونو ته هم رانغلې. ما ورته ویل مورې سخته ناروغه یم، وجود مې ټوک ټوک دی، په سر مې دومره بوج دی لکه دا پورې غر دی چې زما په سر ایښی وي. نن ما وبښئ او د ډوډۍ لپاره هم غږ مه راکوئ، زه ویده کېږم، سبا به بیا ګورو. هغه مې په همدې بهانه رخصت کړه او زه د لمانځه و اوږدو دعاو وروسته پر خپل بیټ کې څملاستم. خوب قسم وکړ چې را به نه شي. څه درودونه مې چې زده و هغه مې ختم کړل، خو خوب وویل زما در تګ ناشونی دی. سوچونه شول، فکرونه شول، زړه یو څه ویل، فکر بل څه ویل. زړه او فکر سره په جنگ شول. فکر ویل څه دنیا خو کمه نه ده، له نوین څخه به ښکلي پیدا شي، له دغه غونډۍ راښکته شه. خو زړه ویل زه نوین ګرځېدلی یم، بشپړ نوین را څخه جوړ ده، په ما کې د بل چا لپاره ځای نشته او نه پکې ځایږي. همدا نوین په لاس راوړه. تر نیمې شپې دا جنگ خو په درس کې روان و. بالاخره زړه وګټله او فکر وبایلله. زړه مې وویل اول خو به د دعا قبوله شي، هغه به په لاس راوړي، خو که بیا هم ونه شوه نو اړینه ده چې د نوین سره یو ځای شي، د هغه په نوم ژوند وکړه، آخرت کې به یې په لاس راوړي. د دوی له پرېکړې وروسته زه هم آرامه شومه. لږ وروسته مې سترګه سره ورغلې وه او ویده شوې وم. سهار د مور د دروازې په ټک ټک راویښه شوم. سترګې مې پرانیستلې، لمونځ قضا کېدو ته نږدې وو. زر زر مې لمونځ وکړ. د میز پر سر چای ایښی و، ستونی مې سره ورغلی و، خو بس لکه اوږدمهاله ناروغ یو څه مې په زور وخوړل. بیرته خپل اتاق ته راغلم. اتاق ته په ننوتو سر مې ټلیفون وشرنګېده. د ټلیفون شیشې ته مې وکتل، نوین و. زړه مې په لړزان شو. فکر مې وکړ هر څه خلاص شول، نوین د بل چا شو او اوس به زیری را باندې وکړي. زر مې د اوکې په بټن ګوته کېښوده، خو د تمې خلاف د سلام نه وروسته یې راته وویل جنۍ مبارک دې شه. د دې خبرې په اورېدو مې په پښو کې دمه ورکه شوه. ورته مې ویل د څه مبارکي راکوې ځواني مرګه، ما ته دغه مبارکي د مرمۍ له ګزاره کمه نه ده. نوین راته وویل جنۍ رشته ونه شوه. ما ورته ویل رښتیا وایې؟ نوین وویل هو. ما ورته ویل څرنګه دې په دې خبره قانع شم؟ نوین راته وویل مور او پلار مې په تېښته تر راتښتېدلي وو. ما ورته ویل ولې؟ نوین راته وویل د کورنۍ خوښه یې وه، خو جنۍ مې مور او پلار ته سپکې سپورې ویلې وې. ورته ویلي وو چې زه ډاکټر میړه نه کوم، ټوله ورځ په معاینه خانه کې وي. ډاکټران یوازې پیسې پیژني چې هغه ورته راځي، بیا بل هیڅ چا ته وخت نه لري، نه کورنۍ او نه اولادونو ته. ان مړی او ژوندی هم ترې پاتې وي. هغې ورته ویلي وو زه به د ډاکټر پیسې څه کوم چې ما ته وخت را نه کړي. زما بله خور هم په ډاکټر واده ده. اوس وایي له دې خو نه واده ښه وو، له دې خو دا ښه وه چې مجرده پاتې وای. هغوی زما مور و پلار ته ویلي وو ځئ که لرګی در پسې راواخلم. بس دوی هم 2 خپلې کړې او 2 پردۍ په تېښته تر رابریالي شوي وو. د خدای شکر مې ادا کړ او پوه شم چې دعا مې قبوله شوې ده.
نوین ته مې وویل ما هم ډېرې دعاوې وکړې، ممکن هغه به خدای قبولې کړي وي چې د جنۍ ذهن یې اړولی دی، کنه په ډاکټرانو پسې خو نجونې سر ماتوي چې ورته واده شي. لنډه دا چې کله د هغه په مثبت ځواب پوه شوم، بل رقم خوشحاله شوم. بل رقم مې زړه ټوپونه د ګوګل دننه پیل کړل. له ګډ توافق وروسته مو پر دواړو هڅه پیل کړه او د کورنیو د راضي کولو لپاره لاس په کار شو. همغه و چې دا هیله مې رب پوره کړه. له هغه سره مې د ژوند اړیکه وتړل شوه، خو د تقدیر هم عجیبه پرېکړې وي. د لیمې غونی زیږ شو، خبرې په ژړا بدلېدې. وی ویل دا نعمت خدای را باندې وکود، خو روزي مې نه شو. مینه شوم خو هغه مې په نصیب نه شو. ما ورته ویل ولې؟ هغې پر غومبرو نرۍ ګوتې تېرې کړې او خپلې اوښکې پاکې کړې. بیا یې په خبرو پیل وکړ. وی ویل د نوین له کوزدې وروسته د تیارو مزل ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا و د ناول درېیمه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.